تازه خو طالبانو ته د خوشحالۍ خبر. ملا برادر یو ځل بیا څه توره کړې ده؟ طالبان څنګه ملا برادر ته خوشحاله شول؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ. ملا برادر د 2020 کال د نړۍ 100 اغیزناکو کسانو لیست کې راغلی. ټایمز مجلې د ملا عبدالغني برادر نوم د 2020 کال د 100 اغیزناکو کسانو په نوملړ کې شامل کړی دی. ملا عبدالغني برادر چې 1994 میلادي کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو تحریک له بنسټ ایښودونکو کسانو څخه یو دی. د طالبانو سرپرست حکومت کې د رئیس الوزرا د مرستیال دنده ورسپارل شوې ده. د ټایمز مجلې په نوملړ کې له ملا عبدالغني برادر سره د افغان مدني فعال محبوبه سراج نوم هم د هغو 100 کسانو لیست کې راغلی چې د 2020 کال اوږدو کې اغیزناک بلل شوي. ملا برادر د طالبانو لیکو کې د فعال سیاسي مشر په نظر کتل کیږي. نوموړي له تیرو نږدې 2 کلونو راهیسې په قطر کې د طالبانو مرکزي پلاوي مشري هم کوله او له معتدلو طالب مشرانو یو بلل کیږي چې د ځینو په اند په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدل غواړي. بل لور ته طالبانو د ټایمز مجلې په دې لیست کې د خپل یو نوم مشر نوم شاملېدلو هرکلی کړی دی. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد سکرتر بلال کریمي BBC ته وویل ملا برادر اخوند د نرم مزاج څښتن او په عین وخت کې د یو قاطع شخصیت څښتن دی. له تیرو 3 لسیزو راهیسې د افغانستان مسایلو کې رغنده رول لري. د نړۍ له یو ستر ځواک سره تاریخي هوکړه وکړه او موږ پرې ویاړو. د 13 اګست پر 15 د طالبانو لاسته د کابل کنټرول له ورتلو وروسته داسې ګمان کېده چې ملا برادر به د طالبانو د حکومت مشر شي. خو له 3 اونیو بحثونو او سلا مشورو وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرتابه یوه سرپرسته کابینه رامنځته شوه او ملا برادر د رئیس الوزرا د مرستیال په توګه وګمارل شو. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز په کابل او دوحه کې ځینې طالب سرچینو BBC ته د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدل تایید کړل. له تیرو څو ورځو راهیسې ملا برادر په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او په ټولنیزو رسنیو او واټساپ ګروپونو کې داسې ګنګوسې خپرې شوې وي چې ګواکې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ کې د طالبانو د 2 ډلو ترمنځ ډزې شوې دي. ورسره دا اوازه هم خپره شوه چې ګواکې دې ډزو کې ملا عبدالغني برادر سخت ټپي شوی او وروسته یې د ټپونو له امله ساه ورکړې. دغه اوازو هغه وخت زور واخیست چې ملا عبدالغني برادر د یکشنبې په ورځ له ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوې ویډیو کې ونه لیدل شو. پر دې ورځ د طالبانو لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند د قطر بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. خو د طالبانو له خوا په خپره شوې ویډیو کې د کابینې نور مهم غړي وجود درلود خو ملا برادر اخوند پکې نه و. له همغه وروسته د ملا برادر په اړه اوازو دومره زور واخیست چې ان د طالبانو ویاندویان اړ شول چې په اړه یې وضاحت وړاندې کړي او رد یې کړي. د دوشنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ملا محمد نعیم وردګ د ملا عبدالغني برادر یو غږیز پیغام خپور کړ په کوم کې چې ملا برادر وویل دغه په رسنیو مطبوعاتو کې چې کوم خبر چلیږي زه دغه وخت سفر کې یم. الحمدلله موږ ټول ملګري روغ جوړ یو. زموږ اکثره وخت رسنۍ دغه ډول بېځایه تبلیغات او شرمونکي دروغ وایي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پیل لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.